سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ دوستانو. ما غوښتل چې په جاوا سکرپټ کې په اساساتو باندې ویډیوګانې جوړې کړم، خو په ځینې پښتو چینلو کې له مخکې د په جاوا سکرپټ په اساساتو باندې ویډیوګانې شته. خو زه غواړم په جاوا سکرپټ کې په ځینې ټریکو تخنیکو باندې ویډیوګانې جوړې کړم او بیا وروسته په پروژې کارو باندې کار وکړم، یعنې پروژې کارونه وکړم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا در وښیم چې مثلا څنګه نوم له لوور کیس اپر کیس ته یعنې پراپر کیس ته پراپر کیس ته معنا چې د هرې کلمې اول توری څنګه کپیټلایز کړو یا غټ کړو. یعنې مثلا که موږ داسې غټ نوم ولرو نو دا به څنګه کپیټلایز کوو، او مثلا که چیرې د یو کلمې په نوم کې په ټول نوم کې مثلا که په هره کلمه کې چیرې له اول حروف وروسته په غټ حروف لیکل شوی وي چې دا هم صحیح نه ده، دا څنګه کوچنی کولی شو. نو دا به زه تاسو درښیم، ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د ویډیو په اړه ضرور نظر راسره شریک کړئ چې آیا تاسو په دې ټریک دې تخنیک باندې سر خلاص وو، کوم نه سو خلاص، څه له دې زده کړو کوم نه خو زه آیا په دې طریقه باندې ویډیوګانې جوړول په داسې ټریکو تخنیکو باندې تاسو ته موثر دي که نه دي. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. کوم چینل تر اوسه نه سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. ښکاري دې لپاره چې دا فنکشن جوړ کړو زه راځم دغه مخکینی زوړ کوډ کمنټ کوم او یو فنکشن جوړوم. دلته په لیټ او دې ته نوم ورکوم کپیټلایز نیم نوم ورکوم کپیټلایز نیم. نو زه دلته دې په فنکشن ته چې موږ څه شي پاس کوو پارامتر ته نوم ورکوم نیم او فنکشن باډي جوړوم. او دلته فنکشن باډي کې اول زه یو ابجکټ جوړوم، یو ارې چې ارې په خپله په حقیقت کې یو ابجکټ ده. دې ته نوم ورکوم ورډز نیم ډاټ سپلیټ. دلته دغه ارې چې ده دا موږ ولې دا ارې جوړو ځکه دلته د فنکشن ته چې موږ دا زه اول د فنکشن ته دغه پاس کوم کپیټلایز نیم. راځم دې ته زه اول دغه غټ نوم دغسې غټ نوم دا پاس کوم، دا مې را کاپي کړو دلته پیسټ کوم. دلته زه ګورم دلته زه لیکم په کنسول کې ګورم چې آیا دغه نیم دا پارامتر چې په اصل کې دا نوم ده، دا نوم چې کله موږ دې فنکشن ته پاس کړو نو دغه پارامتر ته موږ نیم نوم ورکړی ده. نو دلته په دې فنکشن کې دا په نیم باندې دغه پیژندل کېږي دغسې دا یو نوم ده. نو دا ګورئ د دې ټایپ ګورئ د ټایپ اف نیم دا ګورئ سټرینګ ده، ځکه دا سټرینګ ده نو دا باید موږ یو ابجکټ ته تبدیل کړو چې په دې باندې موږ اټریشن وکړو او دا موږ پراپر کیس ته بدل کړو. که اوس ګور چیرې دا وګورو زه دا کاپي کوم او پیسټ کوم او دې ته او دا ورډز د دې دغه ګورم ټایپ ګورم ګورئ دا ابجکټ ده. که څه هم دې ته موږ دا د دې په اصل کې دا په دې کې دا نوم ده په دې ورډز کې او دا موږ سپلیټ کړی ده نو دا ابجکټ ده، یعنې دا ارې ته بدل کړو چې ارې په خپله په حقیقت کې ابجکټ ده. نو دا زه پاکوم دلته دا نیم ډاټ سپلیټ څه معنا، یعنې دغه پارامتر کې چې دغه نوم موږ دلته پاس کړی ده دا موږ ته سپلیټ کړی، چیرې سپلیټ کړه په هر ځای کې فاصله ده په هغه ځای کې دا سپلیټ کړه په یو ځان ته انډکس کې ذخیره کړه. اوس ګوره که چیرې په کنسول کې موږ دا وګورو دا په کنسول کې وګورو ورډز دا ګورئ اوس په یو ارې بدله شوه. که چیرې دا نوم وګورو په کنسول کې نیم بیا مخکې تر دې چې دا موږ دلته ارې ته بدل کړی ده ګوره دا په خپله سټرینګ ده نوم د ټایپ مو کتل او د دغه ورډز هم ټایپ وکتل چې هغه ابجکټ ده ارې ده، یعنې ارې په خپله په حقیقت کې په اصل کې ابجکټ ده. دلته ګورئ دا په دې انډکسو کې دا ذخیره سو ګوره هر چیرې فاصله ده هلته دا په یوه کلمه تبدیل کړی ده او دا په انډکسو کې له صفره شروع کېږي دا په انډکسو کې ذخیره ده. نو اوس راځو اول باید داسې کار وکړو چې دلته دغه نوم چې ده دا ګورئ
دلته اف غټ ته دا اس غټ دلته ار غټ ته شاید دغه نور هم ګډوډ اوس مثلا که دلته څوک نوم ګډوډ ولیکي نو دا خو دوه کاره باید موږ یو دا پراپر کیس کو اول حروف یې غټ کړو او دغه حروف باید واړه کړو نو تر دغه اول حروف په غټولو مخکې باید دا موږ ټول واړه کړو نو دې لپاره زه راځم یو ارې جوړوم یو خالي ارې او دې ته نوم ورکوم lower words او دا یو خالي ارې ګوري کله چې موږ دا وګورو lower words دا ګوري یو خالي ارې ده اوس راځم دلته یو لوپ اخلم فار لوپ کې دلته لیکم چې word of words دلته باید دا کوم مشخص کم چې دا وریبل ده دلته ګوري word of words ته دې لوپ باندې لیکم دلته زه په کنسول کې ښیم چې word ګوري مخکې له دې چې دا سیو کو دا رزلټ وګور دلته ګوري دلته موږ ورته ویل چې دغه د دې words ګوري چې دا یو ارې ده او انډکسونه لري دا هر کلمه په یو انډکس کې ذخیره ده دا راواخه په دې باندې اټریشن وکړه او دا هر کلمه په یو دغه کې واچوه په یو ورډ باندې موږ دلته په دې وریبل کې ذخیره کړه ګوري کله چې موږ دا وګورو هر کلمه موږ ته یعنی دا ورډ نه ده دا د هر کلمه په دې کې ذخیره ده چې په اصل کې له دې ارې راخصه ده او دلته په انډکسو کې ذخیره کړې ده نو اوس دلته راځو دغه lower words ډاټ پوش دغه ارې په اصل کې خالي ده نو موږ دې ارې ته چی کوو دغه هر کلمه دا دغه ارې ته ورچو lower words ډاټ پوش په پوش میتود باندې ورچو ډاټ ټو upper to lower case په دې میتود باندې موږ دا په lower case میتود باندې موږ دا lower case ته بدلو او بیا دغه ته پوش میتود باندې د ارې ته چو ګوري کله دلته دغه وګورو راسو lower words په کنسول کې وګورو lower words ګوري دا ټول lower case ته بدل شوی دي ګوري دلته ته دې مخکې دلته داسې کله موږ دا په کنسول کې وکتل دا ځینې حروف کې اپر کیس ویني دا حروف کې اپر کیس دلته ټول lower case ته بدل شو اوس له دې وروسته به څه کوو له دې وروسته باید دا پراپر کیس ته بدل کړو یعنی هر اول توری د هر کلمې باید کپټلایز کړو نو زه یو بل ارې جوړوم دې ته نوم ورکوم lower دې ته upper نوم ورکوم upper words او خالي ارې اوس راځم دلته یو بل لوپ اخلم فار لوپ اخلم او دلته دا بیا word دلته باید دا مشخص کو word of words نه ځکه باید له دې وروسته موږ باید په دغه ارې باندې لوور کیس شوی ده په دې باندې موږ باید دا کار وکړو یعنی اپر کیس ته بدل کړو پراپر کیس ته lower words دلته ګوري که چیرې دا په دغه کې وګورو کنسول کې وګورو دلته words وګورو word باید وګورو ځکه چې دلته دا په دې وریبل کې دا هر انډکس ذخیره شوی ده ګوري دلته دا ټول په دې انډکس کې په دې وریبل کې ذخیره شول نو اوس راځو دا به څنګه پراپر کیس ته بدلو دلته موږ راځو موږ upper words ډاټ پوش دلته بیا دغه ارې ته اچو خو داسې نه اچو مثلا صرف دا هر کلمه دې ته واچو باید دا پراپر کیس هم کو یعنی هر اول توری د هر کلمې سپیسیفیک انډکس کې دا باید اپر کیس کو نو upper words ډاټ پوش word یعنی دې ته word دې ارې ته دغه word چې دا په هر انډکس کې دا ذخیره ده دغه word کې ذخیره ده د هر یو انډکس د هر کلمه دا دې ته واچوه خو څنګه وکړه ریپلیس یې کړه ریپلیس word ریپلیس کړه word 0 یعنی په word کې د هر کلمه کې نه ده دغه اول حروف سپیسیفیک انډکس کې دا ریپلیس کړه په چی باندې ریپلیس کړه word 0 بیرته په دغه باندې ریپلیس کړه خو دا باید څنګه سوی دا باید to upper case دا باید
اپر کیس ته بدل شوی. ګورئ یعنې دغه هرې ته واچو چې واچو ډاټ پوش ورډ واچو دغه هر یو کلمه واچوه خو چې په دې ورډ کې چې ریپلیس کړه اول انډیکس نه ده دغه اول انډیکس ده صفر انډیکس دغه اول حروف ته دا ریپلیس کړه بیرته په دغه اول په صفر انډیکس باندې په اول حروف باندې ریپلیس کړه خو چې اپر کیس شوی وي یعنې اپر کیس شوی وي. اوس دا سیو کړو دلته لاندې راسو وګورو په کنسول کې وګورو اپر ورډز دلته ګورئ دا هر اول حروف یې اپر کیس شوی ده اول دلته دا ټول لور کیس ته بدل شو ځکه په منځ کې چیرې کوم حروف اپر کیس وي هغه لور کیس ته بدلوي او بیا هر اول حروف د هرې کلمې اپر کیس شوی ده. ښه اوس دا به څنګه جان کوو ځکه دا خو اوس په ارې کې ذخیره دي. د دې لپاره به دلته راسو له دې فنکشنه به دلته په ریټرن کې باید دا موږ اول باید تر ریټرن مخکې باید موږ دا جاین کو. نو اوس دلته اپر ورډز ډاټ جاین او فاصله اپر ورډز ډاټ جاین څه معنا په دې میتود باندې موږ دغه په دې ارې کې چې دا هر کلمه را دا موږ جاین کوو او د دغه هر انډیکس د هرې کلمې ترمنځ فاصله ورکوو یعنې په فاصله باندې سره نښلوو ترمنځ یې فاصله وي او هر انډیکس دا موږ ته باید داسې جاین کړي. ګورئ زه اوس راځم دلته دغه کنسول لاندې راوړم ښه دلته اپر ورډز ډاټ جاین ښه دا ولې کار ونه کړو ځکه دلته باید دا د سټرینګ په شکل باندې وښیي اپر ورډز ډاټ جاین ښه زه ګورم څه مشکل ده ښه دا باید په ریټرن کې دا کار مو وکړو چې هر څه یعنې موږ چې له فنکشنه څه ریټرن کوو هغه نتیجه ترلاسه کوو دلته باید موږ دا جاین کو دا ریټرن که چې ریټرن که اپر ورډز ډاټ جاین دا هر انډیکس په دې اپر ورډز کې دا هر انډیکس کې چې دا چې ذخیره دي دا موږ ته په جاین کا او په منځ کې فاصله ورکړه دلته ګورئ دا فاصله ده په سټرینګ په کوټیشن کې. اوس که دلته راسو دا باید اوس دلته له فنکشنه د باندې وګورو ځکه له ریټرن وروسته بیا موږ په کنسول کې څه نسو کتلی. نو اوس زه راځم دلته دغه په کنسول کې ښه یم او هم یې دلته فنکشن له دې ځایه کال کوم دلته ګورئ دا ده نوم یې موږ ته جاین کو او هر اول حروف د هرې کلمې اپر کیس ده. نو اوس زه راځم دلته دا یو دوه درې نور نومه دې فنکشن ته پاس کوم دې ته نور کوم مثلا احمد احمدي ګورئ که په داسې شکل باندې مثلا څوک نوم ولیکي یا مثلا کریمي مثلا داسې څوک نوم ولیکي ګورئ دا باید ټول اول لور کیس ته بدل کړي او بیا وروسته دا هره کلمې دا هر اول حروف باید اپر کیس کړي. دلته دا کار وکړو ګورئ وینئ زه راځم دلته دا کمنټ کوم کنسول ډاټ لاګ دا کمنټ کوم او اوس ګورو دلته ګورئ وینئ دغسې د کلمو په منځ کې د تخلص په منځ کې مثلا دا آر غټ دی آی ډي آی ایچ دا غټ دی ټول کوچنو حروفو ته بدل کړو او دا اول حروف دي هرې کلمې غټ حروف ته بدل کړو. نور کوم داسې خاص کار په دې فنکشن کې نه ده پاته. نو دا وه د نوم د کپیټلایز کولو په اړه باندې ویډیو. خدای دې وکړي چې ویډیو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې ویډیو ضرور سره لایک کړئ. کوم چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د را روانو ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.